ته دا غواړي که نه چې دا نعمتونه چې تا سره کم دي دا برقرار پاتې شي، نو د الله د دین خیال ساته، د الله د دین خیال ساته، رب العالمین ستا خیال ساتي. دا بدن به دیم ښایي، دا مال کې به دیم برکت وي، په دې بچو کې به دیم برکت وي، په هر څه کې به دې برکت وي. شرط څه دی؟ د الله د دین به خیال ساتي. زه بیا ته دلیل ښیم. الحمدلله دلیل د امام احمد امام ترمذي حدیث راوړی دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما. تاسو ته به یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحتونه کړي وي. ماشوم یو څو خبرې ته کوم یاد یې کړه. یو ته دا ویلې وه احفظ الله یحفظک، احفظ الله تجده تجاهک. د الله حفاظت کوه. د الله حفاظت د مطلب څه دی؟ د الله د دین حفاظت کوه. که د دین حفاظت څه دی؟ یعنې څه چې راته الله ویلي دي د کولو هغه کوه، چې د څه نه منع کړی هغې نه منع شه. یحفظک په بدل کې به رب العالمین ستا حفاظت کوي. نو ستا حفاظت به څنګه کوي؟ یعنې څه چې در الله در کړي دي د دې به الله حفاظت کوي او دا به در نه ګډوډ کوي. چې څو پورې ته دا بدن د الله په دین کې استعمالی که نه غم یې مه کوه، دا به الله ساتي. او ځکه د بعضو علماو په باره کې راځي چې د پخوانو علماو باره کې چې د 100 کالو نه زیات د هغوی عمر او ښه طاقتور او عقل به برابر و، سترګې به برابر وي، بلکې د بعضو پکې بچي هم شوي دي او د 100 کالو نه بره عمر و. یو پیر پکې یو عالم کشتۍ ته ختلی و، عمر یې 100 کالو نه بره و. نو دی چې د دې کشتۍ نه کوزېدو نو دا خلک ورو کوزېدو دی چې ټوپ و. نو چا ورته ووي سبحان الله دې عمر کې په دې عمر کې ته د کشتۍ نه ټوپ وایې. نو هغه داسې راونیو ورته ووي دا اندامونه موږ په ځوانۍ کې ساتلي دي، رب العالمین راله په بوډاوالي کې ساتلي دي. دا اندامونه موږ په ځوانۍ کې ساتلي دي، ځکه راله الله په بوډاوالي کې ساتلي دي. نو چې اوس اندامونه ته راولګې په ځوانۍ کې تباه و برباد کړي د الله په نافرمانیانو کې، دې کې به څه پاتې شي چې کله ته بوډا شي؟ بوډا نه راشي ځوانان ته توغې په ځوانۍ کې چې ورته وګورې ته به وایي چې دغه ساتې وزي راولېږي مري. دې ګناهونو دې درجې ته رسولی زموږ خواله راځي که نه؟ راشي تپوسونه کوي مسلې والله چې ورته وګورې ته وایي چې دغه دی مري. په ځوانۍ کې برکت نه وي، بدن کې برکت نه وي، یو درد دی، یو پلانې دی، یو تکلیف دی، یو دا دی، یو دغه دی، ټولې ګیلې شکوې. عمر دې څو دی لکه ته دومره ګیلې شکوې کوې؟ یاره زموږ خو شپږ شویش روان وي. نو په شپږ شویشتو کې ستا دا حال دی، په 13 کې ستا دا حال دی، په 40 کې ستا دا حال. نو ته چې 50 نه واوړې ستا به څه حال دی؟ د رب العالمین د دین خیال ساته، هغه به ستا د دې بدن خیال ساتي. هغه به ستا د دغه نعمتونه چې د کوم الله در کړي دي د دې به خیال ساتي. او د دین خیال ساتل چې ته د اندامونه د الله په دین کې ورکړې، دا د دین خیال ساتل دي که ځکه د زم استعمال یې کوي د الله په دین کې. ګوره دا موقع بیا بار بار نه راځي، دا موقع بیا بار بار نه راځي. هغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی، 15 خبرې د 15 نه مخکې غنیمت وګڼه. کمې کمې ځواني د بوډاوالي نه مخکې، روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې، غریبي د مالدارۍ نه مخکې، مالداري د غریبۍ نه مخکې، مرګ د ژوند نه مخکې، او فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې. د اوچت نعمتونه دي چې دا د غنیمت وګڼه که دا ځواني او دا روغ نعمت، دا روغ صحت مزې به کې. بیا به چې کله بیمار شوې که نه او بوډا شوې نو غم به دې دومره نه وي ځکه چې تا په ځوانۍ کې هغه څه کړي دي چې ته پرې خوشحاله یې. چې اوس دا ځواني ما ورته تباه و برباد کړو، دا روغ صحت ما ورته د الله دین دپاره استعمال نه کړو او بیا موږ بوډاګان شو یا بیماران شو، زموږ په زړه کې به څومره ارمانونه پاتې شي که نه؟ که ته په هر څه کې استعمالي او تا نه تپوس کېږي نو ولې په ښه کار کې نه استعمالي؟ لکه ته دا سوچ هم مه کوه چې زما دا روغ بدن دی بس دا داسې دی او زه به هر څه کوم چې څه مې وکړو بیا خبره ختمه شو. خبره ختمېږي نه، د دې بدن الله تپوس کوي. قرآن کې الله څه وایي؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. په هغه ورځ به الله تاسو نه تپوس کوي د څه مباره کې؟ د نعمتونو مباره کې. د دې به تپوس کوي
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله وی دا غوږ دا سترګې دا زړه زه به ګوره وي د هر څه مبارکې تپوس کوم دا مه ضایع کوه دا ښایسته صحت دا روغ صحت اوس موقع ده او ما محسوسه کړه او صرف دا نه چې ما محسوسه کړه یعنې ګوره په ما باندې بیماري په ما باندې راغلې وه په ما باندې د بیمارۍ د لاسه ما ته خو کمی و خو د هغې د لاسه نورو مسلمانانو ته څومره کمی و کوم چې دین زده کوو کوم چې بیانونه اورېدو کوم چې د دین طالبان او دین زده کوو دا نه چې د هغوی صحت خراب و صحت زما خراب و کمی هغوی ته و نو چې ما ته به څومره کمی و دا چې معمولي سخته راغله او تکلیف راغی نو ګوره ډېر لوی ارمانونه به وکړو چېرې ما دا کړی وی ما دا کړی وی ما دا اوس در سره موقع شته ښه دینداري پکې وکړه د الله دین یې زده کړه دې درسونو له زور ورکړه چې کوم عبادت چې مخې له راځي هغه کوه ځکه چې اوس ته ځوانېږي